بارنی جنگ بارنی زورور خدای زورور دی خدای بار کسوک زورور دی افغان زورور دی کسوک مشنمر دی افغان زنده بار کم جهان دا افغانستان پوروڑی کو افغانستان چې چا جنګونه په جوړ کړي دي دا ګډ پاکستان پکښې دا د افغانستان د کونډو ورڼو یتیمانو پوروړي دي دا به د افغانستان په جوړولو کې مهرباني کوي د خلاف په توګه نه د تاواني جنګ په توګه تا زما وطن برباد کړی دی تا زه وژلی یم ستا د ظلم په نتیجه کې زما په زرګونو سپېڅلې خویندې په دنیا په مارکېټونو کې سوي دي خامخا مې راکړې که نه وې زما زړه او طریق الغوړه کومه ورکه راچکله زما پور څوک راکوي زه په چا پسې ویم کړی یا روسیان راغلي دي یا امریکا راغلي دي یا تماشې کړي دي یا زما په وطن کې میړه جوړه کړې ده طالبانو عزیزانو موږ ته ملګري د افغانستان په معنا یونیورسټي جوړه کړي لوی لوی پروګرام په واغوندئ د لوڼو دوی پوسه کار یې پوسه ښځې په کار د رسول الله حکم دی رسول الله حکم دی چې علم فرض دی دې دپاره د چین د تګ په کار دی د افغانستان طالبان ملګري دي هم اوري په څلوېښت کالو کې محمد پیغمبر بیبي عایشه دا ځان ته ورسوله چې د سهیل سیمتا شپږ کتابونه سیمتا او شپږ کتابونه د حدیث شپږ کتابونه په زړه او حدیثونه دي علما چې وایي چا ویل بیبي عایشه محمد پیغمبر ښځه په څلوېښت کاله کې دې ته ورسوله چې بیبي عایشه د عالمانو عالمه شوه بیا یې په جنګ کې په فن سپاهګري کې په لښکرکشي کې بیبي عایشه هغه ځای ته ورسېدله چې پر یوه مسله اختلاف راغی دا و شعر د خدای ته ودرېد یو طرف ته په شعر د خدای لښکرې وې یو طرف ته د دې لښکرې وې دا یې مینه سپایان یې صحابه وو نو زه د کندهار معجزانو ته وایم چې وعزیزه زما او ستا ښځه به څنګه بیبي عایشه کېږي چې ته د ښځو تعلیم نه منې زما او ستا ښځه به څنګه بیبي عایشه کېږي چې دنیا ته عالمه کېږي څنګه به زما او ستا ښځه د نن زمانې بیبي عایشه په شکل کې ډاکټره کېږي پایلټه کېږي مهرباني وکړئ ہمارے سیاست کے سے نہ سمجھ لو ان دو باتوں سے انہیں ہٹنا ہوگا پہلی بات یہ کہ افغانستان پاکستان کا کون سا صوبہ دوسری بات یہ کہ اسٹیٹسٹک افغان سمجھتے ہیں میں کتاب پڑھ رہا تھا یہ ملا ضعیف اپنی کتاب میں لکھتا ہے جو یہاں سفیر تھا وہ اسلام کہتا ہے کہ ISI یا پنجاب یا پاکستانی حکومت ہمارے ملک میں کینسر کی طرح داخل ہو چکی ہے اور عام افغان یہ سمجھتا ہے ہمیں افغانستان کو دوست بنانا ہوگا یہ دو باتیں چھوڑ کے دہشت گردی پشتونخوا میں ہم پارٹی کا سین یہ ہے دہشت گردی اگر فرد کی طرف سے ہے ایک گروپ کی طرف سے ہے ایک مذہبی فرقے کی طرف سے ہے ایک سیاسی پارٹی کی طرف سے ہے ایک ملک کی طرف سے ہے قابل مذمت ہے پاکستان کو پاکستان کے عوام کو ہم سب کو اس کی مذمت کرنی چاہیے لیکن اس کوشش میں صرف افغانستان کو مجرم ٹھہرانا یہ خطرناک ہے دونوں میں معاہدہ کرنا ہوگا طالبان یا افغان حکومت پاکستان میں مداخلت نہیں کرے گی پاکستان کے حکومت اس کے جاسوسی ادارے افغانستان میں مداخلت نہیں کرے گی یہی معاہدے ازبکستان تاجکستان ترکمنستان کرغیزستان اور طالبان کے درمیان ہونے چاہیے نیشنل سیکورٹی کونسل امریکہ روس چین جاپان چین فرانس اور انگریز یہ سب نظام رکھے
اور خود بھی دہشت گردی نہ کریں، خود بھی نہ کریں، دوسروں پہ بھی نظر دیں، یہ خطہ بہترین خطہ بن جائے گا۔ ہم دیکھ رہے ہیں، میں پاکستان کے ارباب اقتدار سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ معمولی گڑبڑ خطے میں خدا نخواستہ اگر افغانستان ٹوٹا یا اس کو توڑنے کی کوشش کی گئی، پاکستان بھی ٹوٹے گا، ایران بھی ٹوٹے گا، سارے خطے میں زلزلہ آ جائے گا۔ ہم بھوک افلاس اور ان بلاؤں سے نجات پا سکتے ہیں۔ ازبکستان میں، ترکمانستان میں، کرغیزستان میں، روس میں جن چیزیں بہت مفت مل رہی ہیں، بجلی، گیس اور پیٹرول، اس طرح سے افغانستان کے راستے، پھر ملدہ کے راستے، پھر ملتان۔ دمکی میں نہ بولے، دمکی میں نہ بولے، دار میں گزارا گرانے دا چما و پخون شماری چپورور شمار نکے دا صوبہ دائی سرویشن لکو کیک شکر کردیم کتاوا دا چپوری یم پنی بابیو کلی ورا برٹش بلوچستان کی مران مختل جمالیان کیاوی اجلال مصر مگین دا دولار سفل بلوچنا دو تخبر صوبہ جوڑو بس افغانیہ بینومی افغانیہ لیکن گر سر گڑور رو سر گڑسو ورورا دا پسرا کول ورورا پفاس نا فزاری نا جنگون نکو